د لوی او مهربان خدای په نامه ده. چرڅه دا ټایم درنو محترمو کتونکو اوریدونکو یو ځل بیا د ولسي خبرو یا پبلک ډیبیټ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په دې پروګرام کې موږ په روانو چارو باندې خبرې کوو او تاسو ته موږ ویلو چې تاسو زموږ دا پروګرام په یوټیوب باندې هم کتئ شئ، تاسو هغه سبسکرایب کړئ او د هغې نه پس تاسو دا پروګرام زموږ کتئ شئ. په مختلفو موضوعاتو خبرې دي، لکه پرون چې موږ تاسو ته ویلو چې پټان کې د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم جلسه شوې وه. هغه جلسه خو د پاکستان میډیا ونه خوله او انټرنیټ او دا شیزونه ورته هم ځینو کسانو بند کړو، خو یقینا چې موږ به دا ووایو چې د پی ټی ایم چې کوم دی د دې د جلسې ولې د پاکستان د میډیا نه ښیي یا ځینې خلک په دې باندې نیوکې ولې لري د پاکستان مقتدر قوتونه. که موږ وګورو د پی ټی ایم مطالبې څه دي، د پی ټی ایم مطالبې ډېرې جایزې دي، د پاکستان د آئین لاندې دي، د کنسټیټیوشن لاندې دي او د هر یو کس نه چې تاسو کې نو چیرې د پاکستان چې کوم پښتون تحفظ مومنټ دی د ټولې مطالبې صحیح دي. نو چې ټولې مطالبې صحیح دي نو بیا خلک منی ولې نه؟ په کار دی چې ومندل شي. هغوی دا وایي چې چک پوسټونو کو باندې موږ سره غلط سلوک کیږي، دا خبره ټیک ده. هغوی وایي چې دغه ځای کې لینډ ماینز دي، دا لرکول غواړي، دا خبره ټیک ده. هغوی وایي چې معمولی په وزیرستان کې یا په سابقه فاټا کې معمولی پټاخم خلاص شي نو بیا زمونږ په کورونو باندې کرفیو لګي، نو دا خبره هم صحیح ده. اوس خو خبره دې ته راغله چې وایي چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن په کار دی، یوه جرګه جوړول په کار دی چې پکې دا فیصله وشي چې یاره د پښتون تحفظ مومنټ دا کوم کسان دي چې دوی ریښه وي او که نه د پاکستان دا کوم عناصر چې کوم دی او ځان ته پاکستان مالکان وي چې یاره دوی په صحیح باندې دي. خو خبره موږ دا کوو چې ګوره د پی ټی ایم ټولې مطالبې جایزې دي. موږ ګورو چې یو کالو شو چې نقیب الله مسعود چې د هغه د شهادت نه پس دا تحریک شروع شوی، د هغه یو کالو شو چې هغه شهید شوی دی، خو تر اوسه پورې چې د هغه قاتل هم معلوم دی. په هغې باندې د پاکستان د سپریم کورټ چې جسټس سوموټو مغشتې وه، خو تر اوسه پورې د هغه قاتل له څوک ګوتې هم نشي وروړی. نو آیا دا سړی دونه زورور دی؟ راونور خو دونه زورور نشي کېدی، خو په د په شا به داسې څه کسان چې رو راغلی ته ګوته نشي وروړی. نو ګوره موږ همیشه دا وایو چې په کوم ملک کې انصاف نه کېږي نو هغه ملک تباه کېږي، هغه معاشرې تباه کېږي. د یو راونور دپاره د ټول پاکستان ریاست چې کوم دی په دو باندې لګولی دی. د پی ټی ایم که کومې جایزې مطالبې دي که دا پوره شوي نو پی ټی ایم پخپله ختمیږي. د پی ټی ایم د ختمېدو هم دا اسانه طریقه ده چې د هغوی کومې مطالبې دي په کار دی چې هغه پوره شي. هغه ډېرې جایزې مطالبې دي، هغه د پاکستان د آئین او د قانون لاندې مطالبې دي، په کار دی چې هغه پوره شي. نه پیغمه چې د دې نه ځینې کسانو د خپل انا مسله ولې جوړه کړې ده، پاکستان یې په دو باندې لګولی دی. دوستانو که موږ بله خبرو کړو دې سره ریلیټډ شی دا دی چې لکه نن سبا موږ ګورو چې د دوایانې چې کوم دي د هغې په قیمتونو کې بې تحاشه اضافه شوې ده. دوی چې کوم دا ګوره څوک په خپله خوښه نه لي، دا د هر چا ضرورت دی، ځکه چې څوک په خپله خوښه باندې ناجوړه کېږي نه. سړی ناجوړه شي او هغه بیا خان او غریب نه ګوري، او اکثر ګوره خان دونه نه ناجوړه کېږي، دا غریبانان ډېر ناجوړه کېږي. د دوایو په قیمتونو کې موږ ګورو چې دوی وایي چې موږ 15% اضافه کړې ده، خو چې بازار ته لاړ شي نو 14% اضافه شوې ده. د اومنیډال اصلي اومنیډال یوه پلته چې په 10 روپیا به میلاوېده هغه اوس په 10 روپیا باندې میلاویږي. دغه شان تاسو نورې دوایانې چې کوم ډېرې ضروري د مرګ او ژوند دپاره تاسو وګورئ نو یقینا چې غریب سړی د دې نه ډېر زیات تنګ دی. هیڅ پته نه لګي چې د حکومت کم خوا روان دی، څه ترې جوړول غواړي. تاسو سوچ وکړئ چې ګیس ګران هم شو نشته، سی این جي ګران هم شو نشته، پېټرول ګران هم شو، خو وروره مطلب یې چې تا ته میلاویږي هم نه. د هغې نه علاوه که هر یو شی تاسو وګورئ، خو دا دوایانې داسې یو شی دی چې ما تا ته ووایي چې دا د عیاشۍ شی نه دی، ما تاسو ته ووایي چې دا د ضرورت شی دی. یو غریب سړی که ناجوړه شو مخکې به یې 1000 روپو دوی اخیسته، هغه به اوس د 1800 د 1700 روپو دوی الي، دا به د کوم ځای نه الي؟ خو یقینا چې بس دا خلک هم داسې ښه دي یاره چې په خپل اوټ باندې سوچ نه کوو، بې سوچه اوټ ورکوو، نو یقینا چې هم داسې ښه دي. او ډېر خلک هم دا وایي چې یاره مونږ خو اوټ نه دی ورکړی، دا خو یې زمونږ پیریانو ماماګانو دا کسان راوستي. نو زه یم چې اوس ته پیریان ماماګان سنبالم کړي، ځکه چې د دې کسانو نه باقي لوبه خرابه ده. په کار دا چې په پاکستان کې چې د خلکو کم منډیټ دی د هغې قدر وشي، او چې کم خلک په حکومت پیږي هغوی له حکومت ورکوي. یار چې یو سړی د جامو په ګنډلو باندې نه پیږي نو زه په هغه باندې ګوره جامې هم نه خرابوم، خو چې کم سړی د جامو په ګنډلو پیږي نو زه ولې 500-600 روپۍ هم ورکوم او خپلې جامې پې ګنډم. نو چې کوم یو سړی په حکومت نه پیږي زه هغه له د 100 کروڑو خلکو د یو ملک اقتدار څنګه په لاس کې ورکوم؟ هغه پاکستان سره په ایمان چې ډېره لویه دوکه شوې ده، او په دې باندې
چې زمونږ کم خلک دی د حکومتونو خلکو له ورکوي او علي ته دوی باقي په خلار کې نه د خلک د خپل خوخه ته پریدي چې څوک خوخه هغه په حکومت کې راولي روستو بیا چغه خو نه وي دوستانو که تاسو زمونږ دا پروګرام تبه ته پروتي نو تاسو مونږ خپل فیډبیک نه خامخا خبره وای چې مونږ دا پروګرام جاری وساتو کوی نه ساتو په یوټیوب باندې تاسو زمونږ 400 ټایمز سبسکرایب کول شئ دغه شان په فیسبوک باندې تاسو کته شئ یو بل سره شیر کړئ او مونږ له فیډبیک راکې تاسو را فیډبیک په مونږ پته وایو سید شاه رضا شاه له تاسو اجازه غواړي خوشاله اوسئ